کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې په سحر او پلس شپو او په جفت او پتاق او پشپا کله چې په تیری دوشي. آیا پدې کې د یو عقل والا د پاره څه قسم شته؟ تا اونلیدل چې ستا رب سوکرل د اوچتو ستنو والا عاد ایرم سره چې داغوی پشان بل قوم د دنیا په قومونو کې نو پیدا کړی شوی او د سمودیانو سره چې هغوی په وادي مکه کې ګټان تراشلی وو او سوی وکړل د میخونو والا فرعون سره. دا هغه خلکو چې د دنیا په ملکونو کې غټه سرکشي کړی و او پاغه کې ډېر فساد خور کړي وو. اخر دا چې ستاره پاغوي باندې د عذاب شرق را پرې باسو. حقیقت دا دی چې ستاره پتاک کې دی. خو د انسان دا حال دی چې خپل ربي کله په ازمیخت کې اچوي او هغلا عزت او نعمت ورکوي نو وای چې زما رب زه عزت والا جوړ کړم او چې کله هغه په ازمیخت کې اچوي او داغه رزق پاغه باندې تنگوي نو وای چې زما رب زه ذلیل کړم. هرگز نه داسې نه ده، بلکې تاسو د یتیم سره د عزت سلوک نه کوئ او مسکین ته په خوراک ورکولو باندې یو بل نور تیزوي او د میراث ټول مال غون خوري او د مال په مینه کې سخت خطیه. هرگز نه داسې نه ده. کله چې ځمکه مسلسل اٹکولې شي او ریګستان تر جوړ کړی شي او ستا رب راشي په دا حال کې چې فرښتې به قطار په قطار ولاړې وي او دوزخ به په دغه ورځ مخې ته راوړي شي نو په دغه ورځ به انسان له پوهه راشي او په دغه وخت هغه له د پوهې راتلو څه فائدہ. هغه بوای کاش کومه د دې ژوند لپاره مخکې څه تیارې کړې وي نو بیا به په دغه ورځ چې به الله کم عذاب ورکوي داغه پشان عذاب ورکوونکې هیڅوک نشته او الله چې با څنګه تړل کوي داغه پشان تړون کې هیڅوک نشته. بل طرف ته به حکم وشي اے مطمئن نفسا لاشه د خپل رب په طرف په داسې حال کې چې ته د خپل نیک انجام نه خوشاله او خپل رب ته خوښي. زما په نیکو بندگانو کې شامل شه او زما جنت ته ور داخل شه.